د زړګي حال بخدایا چاته وایم. السلام علیکم. وسنګه سر جی خیر حالات خدي خیر دی جی. دا څه خبر دی؟ بس دا مې ځان له پروډه چوری دی او خورا لا شو دی را. ها نو دا غوړاره کې بل چلا شي. زه خو دې را فارود رې دما چې مې لکر درا سرو کې چې له فروټ را لراږي چې بالکل بالکل ولی باندې تا نه دا ډوله گاډي زارشا ما به یعنی نه جی. ها دا د کارو کا خجی د الوچو د میړه شوی دی. بالکل کیلو الوچو الله خو یو خبره ده کوم مخکنه چې اوس چې کومې پیسې په پټرول واچول ټیک شو خجی چې په دې لار زما دا پیسې بل در کوم حکومت لما خجی اوس لا نړم چې بیا راته بخي ګوري چې دې خبره ته پته بالکل زما بچي ولی باندې بخ را کې را لیو کیلو سر جی دا رسو شوي دا 100 روپے کیږي بیا چې بیا له درکم کنه زما دې په 200 روپے کې چې بل بیا ستا خو خرچه هر څه دی راغلی بچ بیا په دې طرف تلم دا بل کوم کولا نړم بالکل صحیح. په خبر ورکاګه له څه ولي دا چې اختر پښپا مات شوی دی پس دا ما بګیل کار کو نو بیا ولې روته نن مزدوري لا کینه گاګا یو منټ لا راګین ترا کینه یو منټ لا کولو کا رافروته کنه پس باندې مات شو دا مې د ارم کارونه کې مرګره و هغه ټیکادار دی. ما سره مخکې کارونه کول نو ما د شټرینګ کارونه کوم ګریکاره نو په دغه ورځ راته وی ما سره لکارو کوم اداره پیر وزه او دا غریبي سره ته نه پوره کیږي نو ما یې زمانه چوټي کړدا وای خیر دلته ما چا کار کو خو هغه مالک دا سړی دی چې هغه ما ته وی چې بای زه بدل د رپیر وزه پیسې بدل در کومه مخکې چې رسونه کار ما سره وکړو خو مهرباني وکړه نن یو دوه ګل کارانو ګورل ما ته ته خو زموږ زوړ مرګري نو کار راځه خامخا لاړ ما زمانه د انسان مخ ته خدای د نور دی چې څوک چاته ودرېږي بهشکه نو بعض کار به د الله رضا لپاره کوي. دا زما واړه وړه بچي دستا بچی دی د ته دوزوي مې ما سره مراد بیمار بشي ټول خلک راته وایي چې مونږ ته کور کې ماشومان بیماریږي په دې ګاډه کې دا ما دې کوس د جمعات کې مونږ وکړو نو ساره میده کې ولاړو خو کار ونه شو او دا مې کور والا راله ورونو ته ووینو دا یې راله یو 1.5 روپۍ د هغې نه قرض کړی او هغې ورته ووایي چې یاره موږ له به خیر دی یو میاشت کې پیسې راکړې نو مخکې ورته چې بالکل انشاءالله الله دې وکړي نو تر کومه نو ما دا کار مان کړی خو ما ته نه کوم دې کې زما ته شته وایي حضرت په ګډه روپۍ نه شم د 10,000 روپو سامان مو غشتي وو دا گاډي مو غشته تقریبا په نن پکې ټیرونه ټول زاړو وخت په کې پنچر ولګم نو گاډي هم ډیر مزه نه کنه ټیرونه پکې بدلول پکار دي الله دې خیر وکړي. ټیرونه دې ورته پکې چولې خو نن سبا زیاتره خلک دوکې دړاکې کوي ډي سي وتا او دې بیکار دي نه چودري ټول هغه دغه نن پکې ما پیله پنچر ولګم الله ایزور په سر ولار دي کاکا جی چې زره ته درېږم کنه خجی نو دا سوونه چې خپل بچی راته درېږم ټیک شو تعالی چې کم دي 1.5 روپۍ غي درکړي دي او خو دې هغه 1.5 روپۍ دا سو غړا چې دا تعالی الله پاک په دې ځای باندې درکړي بچی زه تاسو څومره دوا وکړم دا زما یو ماشوم د روسوځي دا هغه 1.5 روپۍ دي چې کومې تعالی خو درکړي دا خلون دی ته واپس کړه دا روزګار دی خپل شي دا کوم فروټ پیستا چې دا خپل شي ټیک شو بیا به تاسو کار کې چې زما ولا روسوځي درې سیب ز پاګړې خبرم زه په خپل لاس باندې د دې غلډېرې ما زما دا ډوکې نټیک کیږي زه په دې نه خو زما د اختر په سال سوځي درې
او علاج داغي علاج دې کمپلیکس نه مورو کو ډاکټر زهیر شاه مردان کې کپیجن او یو 30000 روپے مولا خو کې مدرسه ده دغه نه راوغشتي او پیسې په لګولې د خو نه راوغشتي خلونو نو څنګه اوس نه گزارش شو د دې ترخلان دی له غونډه زخم پاتې نور کور کېږي ان شاء الله ډاکټر سوي ډاکټر وی چې ان شاء الله دلته کې دا چې کوم زخم پاتې نو دا لګ دنم ترې دی نو مهرباني وکړئ پیښور ته بوزه ماته څومره پیسې وبېلې نو دا هغه ماته علم نشته درو کاغه د ایمان تاوان زره دی خبره کوم خجی دا خو باغی لور کې خجی دا څه کار بو کې دا 100 روپیا واخلا خجی او خپل لور کې د بوزه پیښور ته خجی ٹھیک شو او زبا دوره د پستا سره دې ځکه ملاویږم چې ډاکټر د تسوي چې سمه خرچه پاغه خور باندې کیږي نو دا څه وګڼه چې رور دا غیر ور دادی تا ته ناشته مخام دا وبوزي ها سبا یې بوزه کو د ګل پر دې بوزه زما جنن پخپله د غرواز و چې ماته ویلو د کمپلیکس کې ډاکټر د جمعې پر راشه خو زما تر نن کور ور جګړه مګړه وکړم چې یارته په دې دا بچی پر سخري زه ذکر وته نن بکور والا ته وې مزدوري مې کړې را دا نه راځي مزدوري شو دا نه راځي مزدوري شو ورته بوې ځانم ډاکټر ته وخایا زما خور بو د ډاکټر الله چې سمي دوره د پس به هم په دې ځای ان شاء الله تاسو سره ملاويږم دا غي نه پس چې زما په خور کروڑ روپې لګي نوم دارو به لګي الله دې صحیح الله بچا لاړم نه جی اوس مال الله بچا اجازه راکړي اجازه زه پم لاندې هغه دیونه سره لاندې اکثر ولاړې ما زبر په سره اعظم الله دې زبر په سره اعظم شهر زبر په سره اعظم صحیح الله خوشاله الله دې دواړه په دنیا او اخر دې دواړه په غیرو الله دې خوشاله الله دې جنت کې ټول مسلمانانو سره دی غنن خبر وته وکنه او تا ورته ویلو چې بیمار بشي نن 1000 روپے مزدوری دی موړي کوړه 10000 روپے نه ده شوي